د لارو بندښت پاکستان له ژور اقتصادي فشار سره مخ کړی 19 میلیارډونه ډالر زیان او 25 لکه کرنیز کارګر بیکارۍ سره مخ شوي. سلام ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان له لوري د پاکستان پر ترانزیتي لارو د بندیزونو له امله د پاکستان اقتصاد له جدي فشارونو سره مخ شوی دی. د راپورونو له مخې د کچالو، مالټو، کیلو، نورو ترکاریو، سمنټو، درملو او بورې په برخو کې د صادراتو او وارداتو ګډوډي د پاکستان اقتصاد ته شاوخوا 19 میلیارډ ډالر مستقیم زیان اړولی دی. همداراز نږدې 25 لکه کسان د کرنې په سکتور کې بیکاره شوي او زرګونه فابریکې له فعالیته لویدلې دي. اوس مهال د پاکستان د لوړو عایداتي فصلونو د پخېدو پړاو روان دی چې په ځانګړي ډول وریجې د سند او پنجاب د بزګرانو لپاره تر ټولو مهم عایداتي محصول بلل کیږي. دا چې وریجې پخوا د افغانستان له لارې د ټیټو لګښتونو په بدل کې روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ته صادرېدې د لارو د دوامدار بندښت په صورت کې بدیلې لارې د ترانسپورټ لګښتونه تر 3 چنده زیاتوي چې د سیالۍ وړتیا راکموي او د بازار موندنې بهیر له خنډ سره مخ کوي. اقتصادي شنونکي وایي د همدې فشارونو له امله د پاکستان حکومت هڅه کړې چې له چین څخه د تضمینونو او ملاتړ غوښتنه او عذر کړی ترڅو ضمانت وشي او افغانستان سره لارې پرانیزي. په همدې تړاو د پنجاب صنعتکارانو او سوداګرو تازه غونډه کړې او خبرداری ورکړی چې که په نږدې ورځو کې لارې خلاصې نشي د پراخه اعتراضونو او د سړکونو د تړلو اقدام به وکړي. کارپوهان باور لري چې روان وضعیت د افغانستان لپاره یو مهم ستراتیژیک فرصت رامنځته کړی دی او باید هیڅکله دروازه خلاصه نه کړي. د دوی په اند هر ډول راتلونکې پریکړې باید د ملي ګټو، سیمه ییزو اقتصادي اغیزو او اوږدمهاله پایلو په رڼا کې د مسلکي ارزونو او حساب شوو ډیپلوماټیکو لارو له مخې وشي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.